بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. د ایټ پروګرام په دې کورس کې یا په نن ورکشاپ کې موږ تاسو بزنس کارت پیژنو. راځو چې بزنس کارت څه شی دی. بزنس کارت یو کوچنی تعریف ما دلته ملګرو لیکلی دی. بزنس کارتس آر کارتس، مطلب بزنس کارت چې د په حقیقت کې یو کارت دی. Having business information about a company or individual، چې د یو کمپنۍ باره کې او یا د یو انډیویجوال مطلب د یو شخص په اړه باندې څه لري، معلومات لري. بزنس کارت داسې وي چې مثلا موږ تاسې په یو ځای کې کار کوو، وظیفه لرو او موږ خپل د مشروطیت دپاره د دې په خاطر چې زموږ په دې اداره کې کار کوو، زموږ ټلیفون شمیره، زموږ ایمیل اډرس دا موږ یو چاته ورکوو، نو که په خوله باندې ورکوو یا یې ورته لیږو دا ډېره زیاته سخته ده چې هغه نفر یې د ځان سره وساتي. نو موږ خپل اړوند ځان ته یو بزنس کارت جوړوو. کله چې موږ تاسې بزنس کارت جوړ کړو نو بزنس کارت داسې وي چې هغې کې موږ خپل ټلیفون شمیره، خپل اډرس، خپل نوم، خپل د وظیفې نوم او هغه اداره چې موږ تاسې په هغې کې کار کوو د هغه ادارې مکمله لوګو مو پکې راوستې وي. دا موږ ورکوو یو چاته، هغه مقابل شخص دا کارت ځان سره ساتي. کله چې موږ تاسو سره کار پیدا شي نو بیا د هماغه کارت څخه استفاده کوي او موږ تاسو سره څه کوي، رابطه کوي. دې ته بزنس کارت ویل کیږي. دلته ګوره یو لفظ ذکر شوی دی د بزنس کارت، یعنی د کاروبار یو کارت. بزنس کارت داسې وي ملګرو چې د همدې په خاطر باندې استفاده کیږي. مثلا ته یو خپله یوه کمپنۍ لرې، د هغه کمپنۍ رئیس یې، مدیر یې، منیجر یې، هر څه چې ته ځان ته کارت جوړوي یو شخص ته ورکوي. د دې په خاطر یې ورکوي چې که سبا د دغه شخص ستا د ادارې اړوند کوم کار پیدا شي یا ستا د ادارې سره کوم کار پیدا شي نو په دې ادرس به تا ته راشي او کم از کم هغه ستا کاروباري پراختیا به رامنځته شي. بزنس ویل کیږي کاروبار ته. کاروبار څه ته ویل کیږي؟ کاروبار ویل کیږي په حلاله طریقه باندې د یوې ادارې رامنځته کول، یا داسې موږ ویلی شو چې کله یوه اداره یا یو کاروبار یا یوه اداره بیا وایم، کله چې یوه اداره په قانوني ډول باندې پیسې وګټي د خلکو څخه او خلکو ته د هغې په مقابل کې سرویس ورکړي. مثلا ته یو مکتب لرې، ته زده کوونکو ته د زده کړې موقع برابروي، هغوی تاسو ته فیس درکوي. دا یو کاروبار شو. خو دلته د کاروبار دویم شرط دا دی چې دغه پیسې باید بیرته په ټولنه کې د ټولنې په نوښت باندې استعمال شي. که چیرې موږ تاسې یو کاروبار کوو او صرف پیسې ګټو، په خپل اکاونټ کې اچوو او یا بس بیرته نوښت ورباندې نه رامنځته کوو، دا په حقیقت کې غلا شوله. دې ته موږ تاسې کاروبار نشو ویلی. کاروبار دې ته ویل کیږي چې موږ د ټولنې ته خدمات وړاندې کوو، ټولنه موږ ته د هغې په مقابل کې پیسې راکوي او دغه پیسې بیرته موږ د همدغې ټولنې کې د نوښت دپاره څنګه کوو، استعمالوو. دې ته موږ تاسې بزنس وایو. نو بزنس کارت دې په خاطر باندې استفاده کیږي چې کله یو بل څوک غواړي تا سره وګوري نو تیار به پکې ستا اډرس موجود وي، ستا ایمیل اډرس به پکې موجود وي، ستا ټلیفون شمیره به پکې موجوده وي. ډېر زیات اسانه به وي چې هغه شخص تا سره څه وکړي، وکتلی شي. د بزنس کارت دپاره ځینې رولز دي، ځینې قواعد دي، دا ډېر زیات مهم دي. کله چې تاسو یو بزنس کارت جوړوئ لومړی نوم ضروري دی. خامخا باید تاسو نوم ولرئ. یو نوم باید موږ تاسو په خپل بزنس کارت کې څنګه کو راولو. جاب ټایټل، کومه وظیفه لرئ هغه باید پکې راولئ. په همدې شکل ایمیل اډرس مهم دی، بل ټلیفون شمیره مهمه ده او همدارنګه د کاروبار اډرس. نو دغه یو څو نقاط چې دي، 5 نقاط دا ملګرو زموږ ستاسې دپاره اساس دی. باید موږ تاسې د رولز استعمال کو، د قواعد موږ تاسې استعمال کو تر څو موږ وکولی شو یو ښه بزنس کارت جوړ کو، یو منظم بزنس کارت رامنځته کو. نو دا زموږ ستاسې د بزنس کارت په اړه باندې عمومي خبرې وې. نو امید دی چې تاسو به د دې څخه یو څه زده کړي وي. دا ویډیو په همدې ځای باندې ختموو. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه هڅه کوم چې بزنس کارت پریکټیکل تاسو ته په داسې یو طریقه باندې وکړم تر څو تاسو د هغې څخه ډېر څه زده کړئ. په تیر درس کې موږ تاسې د بزنس کارت په اړه باندې عمومي معلومات ترلاسه کړل. اوس موږ تاسې راځو بزنس کارت ډیزاین کوو او هماغه نقاط چې کوم موږ تاسې په تیر ویډیو کې وویلې هغه پکې مراعات کوو. تاسو ګورئ ملګرو، کله چې موږ تاسې ډیزاین کوو د ټول څخه مهمه خبره سایز دی.
د صفحې سایز. نو ګورئ دا صفحه A4 ده. که چیرې موږ تاسو بزنس کارت ډیزاین کوو د بزنس کارت خپل سایز دی. د سایز لپاره به موږ تاسو راځو لی آوټ ته. لی آوټ ټاب کې به موږ پیج سیټ اپ ته راځو. پیج سیټ اپ کې به پیپر ته راځو. په پیپر کې به دې ساحې نه موږ څه انتخابو. دې ساحه کې په دې ساحه کې به موږ انتخابو لاندې به راښکته کېږو کسټم سایز. کسټم سایز کې به ویډت ورکوئ 3.5 او هایټ به ورکوئ 2. دا به ولیکئ او بیا کله چې تاسو دا اوکې کوئ ګوره دلته تاسو ته وایي د ټاپ بټم مارجنز ان ټو لارج. دغه مارجنز وایي تاسو ډېر زیات غټ کړي. نو تاسو بلته ټاپ ته راشئ 0.2 به کوئ او بټم ته به هم راشئ 0.2 به کوئ او بیا به اوکې کوئ. زموږ ستاسې د صفحې سایز دا د دومره کوچنی شو 3.2 انچه داسې شو 3.5 انچه او لوړوالی څومره شو 2 انچه. زه دا یو څه زوم کوم ځان ته رانږدې کوم تر څو زما ډیزاین په بهتر ډول باندې راشي. لومړی څیز چې ډېر زیات په ډیزاین کې مهم دی ملګرو هغه د رنګونو استعمال دی یا موږ تاسې دې ته کلر تیوري هم وایو. رنګونه د ډیزاین دپاره خورا مهم دي. موږ تاسې د رنګونو څخه غیر نشو کولی یو ښه ډیزاین رامنځته کړو. نو ډیزاین یا کلر تیوري ډېره زیاته مهمه ده. په دې اړه باندې د فوټوشاپ په درسونو کې ما د ډیزاین برخه کې کلر تیوري او دې باره کې زه انشاءالله ډیزاین تیوري دې باره کې مې یو مکمل ویډیو سیریز باندې کار روان دی. انشاءالله هغه به تکمیل شي. کولی شو موږ کلر کمبینیشن په ښه شان سره وکړو. یعنې کوم رنګونه چې موږ تاسې په ډیزاین کې استعمالوو هغه باید ډېر زیات مفید وي. لومړی موږ تاسې خپل د ډیزاین ته لوګو راولو. لوګو موږ تاسې داسې نه کوو چې یو تصویر راولو او ډایرکټ دلته واچوو بلکې راځو انزرټ ته. د دې ځای نه موږ تاسې یو شیپ را اخلو. دا شیپ د مربع ډول باندې رسموو. دلته ورته راځو د دې سایز کوو 1.2 جګوالی او همدارنګه 1.2 لوړوالی. مربع په ډول مو دا برابر کړه. بیا راځو دغه آوټلاین ورته ختموو. آوټلاین مطلب شاوخوا او بیا راځو فیل ته په داخل کې موږ تصویر ور اچوو. خپله لوګو هر لوګو چې زموږ وي ورک آفلاین ته راځو. د دې څخه موږ تاسې د بیکګراوند کې لوګو ور اچوو. بیکګراوند کې دا لوګو به انتخاب کړئ. زموږ مثلا دا لوګو ده او بیا څنګه کومه انزرټ. د لوګو انتخاب په یو شیپ کې په دې خاطر باندې مفید دی ملګرو چې موږ کولی شو هغه په اسانه باندې موو کړو. د یوې ساحې څخه بلې ساحې ته موږ تاسې دا څنګه کولی شو انتقالولی شو. او بله مهمه خبره دا ده چې ډېر زیات مؤثر وي. تصویر تښتي نه. د شیپ په داخل کې وي. موږ کولی شو هرې ساحې ته انتقال کړو ډېر په اسانه باندې. او بل د شیپ په منځ کې دا یو پروفیشنالیزم دی چې موږ تاسې دې څخه څه کولی شو استفاده کولی شو. ښه لوګو موږ تاسې راوستله. سایز مو انتخاب کړه. دریم څیز ډیزاین دی. ډیزاین د هر نفر خپله قوه ده خپله انرژي ده. هر نفر یو رولز دی. رولز آر سیم فار آل. رولز یا قوانین باید د هر شخص دپاره یو شان وي. که هغه محمود وي حامد وي خالد وي. مثلا په بزنس کارت کې موږ تاسې نوم راولو لوګو راولو ایمیل راولو اډرس راولو. دا شیونه ټول هر چا خپل دا به خامخا راولو. خو ډیزاین د هر چا خپل کار دی چې هغه لوګو په کوم ځای کې ږدي یو ډیزاین کوم ځای ته ورکوي یو شیپ کوم ځای ته راولي. خو بیا هم کلر کمبینیشن او اصول باید ټول پکې موږ څنګه کوو مراعات کوو. زه چې نن کوم ډیزاین کوم هغه په دې شکل کوم چې انزرټ ته راځم. د دې ځای نه یو شیپ را اخلم. دا دایره را اخلم داسې رسموم او بیا د هر طرف ته داسې څنګه کوم غټوم په داسې اندازه باندې غټوم چې ښه ډېره غټه شي. داسې مې غټه کړله. د دې طرف نه هم لږ غټوم داسې چې داسې منظمه مې دلته کېښودله په دې شکل باندې. دا مو کېښودله. دې ته یو رنګ ورکوم. یا راځم د دې آوټلاین ختموم نو آوټلاین او بیا دې ته یو داسې رنګ ورکوم چې د تور رنګ سره همغږي ولري. مثلا زه راځم دې ته داسې یو خاکستري یا ګری کلر چې موږ تاسې ورته په انګلیسي کې وایو دا مې ورکړه. بیا همدغه ډیزاین کاپي کوم. کنټرول ډي په واسطه باندې زه د دې یوه کاپي اخلم. دا وګوره کاپي مې واخیسته ورته او دې ته رنګ ورکوم. د مثال په ډول داسې یو رنګ ورکوم او دا داسې نږدې کوم د دې سره په یوه زاویه باندې برابروم. بیا د دې یو بله کاپي اخلم کنټرول ډي او دې ته داسې رنګ ورکوم. دا لاندې چې ما کوم ګری کلر استعمال کړی د دې نه لږ تیز فیل ته راځم. مثلا دې ته مې داسې رنګ ورکوم.
دا رنګ مې دلته ځای په ځای کړه. بیا د دې یو بله کاپي اخلم کنټرول ډي او دې ته رنګ ورکوم داسې یو بلو کلر په دې شکل. تاسو هڅه وکړئ چې دا رنګونه یا دا شیپونه داسې منظم کړئ چې هغه لږ په ښه شان سره وي. داسې دا مو برابر کړه، یو ډیزاین مو جوړ کړه. نو اوس موږ ستاسې لیکل پاتې دي. لیکل هم موږ تاسې کولی شو. زه غواړم دا ټول ګروپ کړم، دا څلور واړه شیپه انتخابوم، یو شیپ، بیا کنټرول نیسم دا بل شیپ، بیا کنټرول نیسم دا بل، ټول مې انتخاب کړه، ښي کلیک کوم ګروپ، دا مې ګروپ کړه چې زه په اسانه باندې وکولی شم دا ټول د یو ځای څخه بل ځای ته څنګه کړم موو کړم. یا که زه غواړم د دې سایز په یو ځل سره غټ کړم، وګوره زه کولی شم د دوی سایز په یو ځل سره څنګه کړم غټ کړم. د دې یوه کاپي اخلم کنټرول ډي، کاپي مې واخیستله او دا کاپي داسې کوچنی کوم، دومره کوچنی کوم چې ما ته په هغه بل طرف کې هم همداسې یو شیپ یا ډیزاین ضروری دی چې زه باید دې طرف کې هم دا یو ډیزاین کېږدم. نو داسې دا تاوومه دې طرف ته، تاوه مې کړه داسې، دا را اخلم په دې کونج کې ږدم تر څو زما د ډیزاین یو رنګ دې طرف کې چې کوم ډیزاین مې ورکړی دی دا دې طرف ته هم راشي. اوس موږ ستاسې دا لوګو بالکل تکه توره ده، ولې نه راځئ دا لوګو ته داسې یو رنګ ورکړو، داسې بلو کلر. نو لوګو باندې مې کلیک وکړه، فارمیټ ته راځم، دې ځای کې موږ تاسې کلرز لرو، کلر یې داسې تبدیلوم. وګوره رنګ مې ورته څنګه که تبدیل مې که ورته. نو دا زموږ ستاسې په دې ویډیو کې درس، راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې نور درسونه هم مخته وړو. ملګرو په تیر درس کې موږ تاسې د بزنس کارت ډیزاین دې حالت ته راورسو. اوس موږ تاسې په دې کې نوم، ټلیفون شمیره، دا شیونه ډېر زیات مهم دي. دا باید موږ تاسې څنګه کو راولو. زه دې دپاره خپل کمپیوټر د انټرنیټ سره وصلوم. افغان استاد کنیکټ. ځکه ځینې څیزونه موږ ته د انټرنیټ څخه راخیستل هم ضروري دي. زه راځم دلته انټرنیټ ته او مثلا اډرس موږ ته ډېر زیات مهم دی، ضرور دی، باید موږ تاسې اډرس ولرو. زه دا لوګو راخیستل غواړم، نو زه ورډ ته راځم دلته او بیا ورته وایم انزرټ، په انزرټ کې سکرین شاټ، دې ځای نه زه اخلم سکرین کلیپینګ، په دې باندې کلیک کوم. دا باید موږ مخکې د مخکې تیار ولرو، خو زه اوس تیاروم. او ښه خبره دا ده ګورئ ملګرو، د دې سکرین شاټ خو زه اوس د دې په خاطر باندې اخلم چې کار اسانه شي. ښه خبره دا ده چې دا تصویر موږ او تاسې ډېر په قوي ډول باندې ولرو، ډاونلوډ یې کړو. نو دا یوه لوګو ما دلته راوستله. اوس رپ ټکسټ ته راځم او ورته وایم ان فرنټ آف ټکسټ، دا مې دلته راوسته یو. بیا راځم زه بل موږ ته ایمیل پکار دی، ایمیل کلیپ آرټ. کلیپ آرټ داسې وي لکه داسې ډیزاین شوي. زه د ایمیل یو کلیپ آرټ را اخلم، دا هم موږ دپاره ضرور دی، باید دا موږ څنګه کو راواخلو. مثلا دا زه را اخلم، دلته راځم انزرټ ته او بیا راځم سکرین شاټ، سکرین کلیپینګ، دا مې راواخیسته او رپ ټکسټ in front of text، دا دوه شو. یو بل پکار دی کنټاکټ دپاره ماته، نو زه دلته لیکم کنټاکټ. د کنټاکټ کلیپ آرټ ماته پکار دی. همداسې یو تصویر باید د کنټاکټ په اړه باندې زه هم څنګه کوم ودرلودلی شم. خوښه د تصویر ډېر زیات مهمه ده. څومره چې موږ په ښه شان سره رااخلو، زه دا رااخیستل غواړم. یا زه راځم داسې یو راواخلو چې هغه ډیزاین یې منظم وي. دا یو را اخلم، سکرین شاټ کوم، دا هم انزرټ سکرین شاټ او بیا را اخلم سکرین کلیپینګ. دا تصویر ما راواخیسته. دا تصویرونه ما راوستل رپ ټکسټ او دا هم څنګه کوم ان فرنټ آف ټکسټ. د دې بکګراوند موږ هم ختمولی شو، ریموو بکګراوند او ریموو بکګراوند او بیا یو کیپ موږ وکولی شول. د دې بکګراوند مو څنګه که ختم وکړه. دا هم وړوکی کړئ، دلته کې د دې ته راشئ، ورته ووایئ ریموو بکګراوند، یا دې ځای نه کراپ کړئ، د اضافي برخې څنګه کوئ ختمې کوئ. د دې اضافه برخه هم ختمومه، داسې اوکې مې کړه او دا هم څنګه کوم داسې وړکی کوم.
دې ته راځم که زه دلته ریموو بیکګراونډ باندې کلیک وکړم وګورو چې د طرف موږ ته بچت پاتې شو. ډېره ښه خبره ده. دا مو راوستل دلته مو کېښودل. هڅه کوو دا ټول یو برابر کړو. د یو برابر کول دپاره موږ درې واړه انتخابوو، کنټرول نیسو او بیا دلته راځو سایز ته. د دې سایز مثلا زه 0.5 او همدارنګه دلته دا هم څنګه کومه 0.5. دا مو سایزونه دې کړل. خو دلته وګورئ دا اوس هم ډېر زیات غټ دي. موږ کوو 0.2 او لاندې طرف ته هم څنګه کوو 0.2. داسې مو واړه کړل، منظم وکړه. دا زموږ ستاسې یو څیز زه فکر کوم کنټاکټ ایمیل اډرس به دلته کېږدو، ایمیل به دویم نمبر کې دلته کېږدو او همدارنګه ټلیفون شمیره به دلته کېږدو. اوس به موږ راشو د دې شخص نوم به ولیکو. د دې شخص نوم لیکل دپاره موږ تاسې یو ټکس باکس رااخلو. دا وګوره ما ټکس باکس دلته راخیستی، دا رااخلم. د دې شخص نوم لیکم، مثلا احمد الله. شفټ انټر ووهئ چې لاندې تاسو راشئ. دلته زه د دې نوم لیکم، مثلا دا ټیچر دی، احمد الله څه دی؟ ټیچر دی. د لیکل مې دواړه انتخاب کړه، هوم ته راځم او دا سنټر ته کومه. الاینمنټ یې څنګه کوو؟ سنټر ته، تر څو زموږ ستاسې د ټکس باکس په منځ کې راشي. ټکس باکس اوس زموږ ستاسې یو څه ستونزې لري. فیل کلر یې ختموو، راځو نو فیل او همدارنګه آوټلاین یې ختموو، نو آوټلاین. او بیا راځو د دې لیکلو رنګ تبدیلوو، بولډ کومه دواړه او رنګ یې سپینوم. بیا د دې احمد الله رنګ اندازه به یو څه غټه کړم داسې، او ټیچر به بیرته د بولډ حالت نه وباسم. دا وګوره موږ د دې شخص نوم څنګه که دلته مو برابر کړ. د ده ټلیفون شمیره لیکو دلته، ټلیفون شمیره، ایمیل او همدارنګه دلته که تاسو وګورئ دغه کومې آیکانې چې موږ تاسې راوستي دا سمې نه معلومیږي. نو د آیکانې ټولې یو دانه انتخاب کوئ، فارمیټ ته راشئ، دلته کلر سته، کلر یو څه ور تبدیل کوئ ورته. وګورئ دا کلر لږ منظم معلومیږي. دې ته به هم راشو، دا به هم داسې کوو او د بل ته به هم راشو کلر، دا به هم تغییر کوو دې شکل. اوس راځو بیا ټکس باکس ته، د ده ټلیفون شمیره لیکو. مثلا ټلیفون شمیره د 0789090 او د ټکس باکس ته راځم، فارمیټ ته، فیل، نو فیل او آوټلاین ورته هم څنګه کوو؟ نو آوټلاین. که امکان لري د لیکلو رنګ څنګه کوي؟ ګری کوي. ګری کلر په دې خاطر باندې چې زموږ ستاسې د آیکانې هم تقریبا داسې ګری کلر والا دي. کولی شو موږ تاسې دې نه څه وکړو؟ استفاده وکړو. دا ټلیفون شمیره مو راواخیسته، دلته مو کېښودله او بیا د همدې یوه کاپي اخلو، کنټرول ډي. لیکل تاسو کولی شئ یو څه سایز وړوکی کوئ، که چیرې دا سایز بد معلومیږي یو څه یې وړوکی کوئ، بولډ یې کوئ. د دې کاپي واخلئ، کنټرول ډي لاندې، او بیا اوس ایمیل اډرس ولیکئ، مثلا ahmadullah@gmail.com. دا د شخص ایمیل اډرس دی، دا هم راواخلئ، دلته ورته ځای په ځای کوئ. که مثلا دا ډېر زیات وړوکی وي، غټ وي، نه ځایږي، لږ یې سایز ورته وړوکی کوئ تر څو دې ساحه کې څنګه شي؟ منظم ځای شي. کنټرول ډي د دې یوه کاپي واخلئ، د احمدالله اډرس ولیکئ. مثلا موږ تاسې یو ادرس لیکو، اتفاق پلازا خوست سیټي. البته دا ادرس د احمد شخصي ادرس به نه وي، بلکې دا به د دغه کومې کمپنۍ یا سکل سنټر سره چې احمد فعالیت کوي دا د دې اډرس دی. نو موږ تاسې دا لږ لږ برابر وکړلی شو. که چیرې دلته د فاصلې لږ زیاتې وي، کمې وي، تاسو لږ لږ دا څنګه کوئ؟ راښکته کوئ، داسې یو بل ته نږدې کوئ تر څو ستاسو ډیزاین څنګه شي؟ یو څه نور هم اټراکټیو شي او یو څه خوندور شي. نو اصل کې مطلب دلته دا و چې موږ تاسې دا دې وکولی شول ډېر په اسانه سره یو بزنس کارت جوړ کړو او یو چاته دا ورکو. کله چې اوس موږ دا یو شخص ته ورکو، مثلا چاپ یې کړو، ورکو ورته، نو هغوی ګوره موږ ټلیفون هم راته کولی شي، ایمیل هم راته کولی شي، اډرس ته هم راتللی شي، د دې ادارې مشروطیه هم وشوله. نو دې ته څه ویل کېږي؟ بزنس کارت ورته موږ تاسې ویلی شو.